ولسمشر غني ننګرهار ته د فاتحې لپاره تللی و. څه یې وویل او څه یې وکړل، مطلب تر پایه راسره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. نن یکشنبه افغان ولسمشر محمد اشرف غني د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار او د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او ورسره پلاوی د ننګرهار هسکې مېنې ته د جمعې ورځې خونړۍ پیښې د شهیدانو فاتحې او له خپلوانو سره یې د غم شریکۍ ښکاره کولو په موخه دغې ولسوالۍ ته تللي وو. د یادولو د تېرې جمعې په ورځ د جودرې کلي په یو مسجد کې د جمعې د لمانځه پر مهال د چاودنې له امله شاوخوا 70 تنه په شهادت ورسېدل. جمهور رئیس غني د قربانیانو کورنیو او د شینوارو مشرانو سره د خواخوږۍ او غم شریکۍ پر مهال وویل دا یوازې ستاسو نه بلکې زموږ د ټولو شریک غم دی او سخت ورباندې غمجن یو. د هېواد جمهور رئیس د قربانیانو د کورنیو د زغم او عظمت ستاینه وکړه او ویې ویل د قربانیانو د کورنیو د غم کمولو په موخه به دوی ته د یوې نمرې ځمکې د ورکولو ترڅنګ د هغوی د کورنۍ غړي بیت الله شریف ته د عمرې او حج مراسمو د ادا کولو لپاره ولیږو. جمهور رئیس د جمعې په ورځ د هسکې مېنې د جودرې سیمې اړوند پر جامع جومات شوی تروریستي برید چې یو شمېر هېوادوال پکې شهیدان او ټپیان شول د بشریت، انسانیت، اسلامیت او افغانیت پر وړاندې ناوړه عمل وباله. محمد اشرف غني دغه خونړی تروریستي برید ته په اشارې وویل دا یوازې د دې واړې کلي غم نه دی بلکې دا په ملي او بین المللي کچه یوه فاجعه ده چې په سختو ټکو یې غندو او زموږ زړور امنیتي او دفاعي ځواکونه بل عاملینو څخه د غچ اخیستنې په موخه داعش او نورې تروریستي ډلې سختې وځپي. جمهور رئیس غني د داعش د ځپلو او ماتولو په برخه کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د شینوارو قوم د همکارۍ په مننې او ټینګار سره وویل د شینوارو ټولې ولسوالۍ به د داعش او نورو تروریستي ډلو له پاتې شونو څخه پاکې شي. جمهور رئیس وویل د هېواد په ولسوالیو کې د جامع جوماتونو د جوړولو پروګرام کې به د شینوارو 6 ولسوالیو ته لومړیتوب ورکړل شي او همدارنګه به اړوندې ادارې او مسؤلین د دې ولسوالیو د ښوونځیو د څښاک اوبو، روغتیایي او نورو ستونزو او اړتیاو ته پر وخت رسیدګي وکړي. په هر حال د ولسمشر سفر ښایي د دغه خلکو دغه دروند غم کم نه کړي خو د ولسمشر سفر مناسب و او باید تللی وی. خو هیله مو دا ده چې ولسمشر په خپلو خبرو ودرېږي او کړې ژمنې ژر تر ژره عملي کړي. او بل له دې چارواکو نه مو هیله دا ده چې کوم ځای ته ځئ لږ مناسب لباس کې ځئ. تامیانو ستاسو د غلاو او له منافقتونو خو ټول خبر دي خو لږ تر لږه د فاتحې او غم ځای خو وپېژنئ. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د سفر او د هغه د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.